دا د غزني ښار په جنوب لویدیځ لور ته شاوخوا 200 کیلومتره لرې د اجرستان ولسوالي بازار دی. خلک یې وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په دغه ولسوالي کې ډیری رغنیزې پروژې پلي شوې، خو د روغتیا برخه کې خدمات کافي نه دي. موږ د اجرستان ولسوالي څخه له ولایته ډیره لرې ده او موږ ته د لارې را جوړې شي، سړک را جوړې شي او موږ ته کلینیک شته، هغه ته رسیدګي نشته، د دوا ورستګي نشته، دوا نه رسیږي، مریضان ډېر په سختۍ باندې مول دې ولایت پر رسیږي، ډېر په سختۍ رسیږي. موږ ته بل شفاخانه جوړه شي، موږ دا غوښتنې دي. اوس دغه ځای نه لرو چې په یواز ورشي کې کینی هغه یخ ته خولې یې جنګ نیولې څادر په پټ اغوستی هیڅ نشي کولی، هغلته یخی. نو تاسو داسې وکړئ چې موږ ته یو دغه کلینیک غټ شي یا شفاخانه شي. دوی وایي داسې ورځ هم راغلې چې ناروغ یې د روغتون تر بستره نه دی رسېدلی او په دې اوږده او کږلېچنه لار یې د ژوند پور پرې کړی. باید موږ ته کلینیک دلته اجرستان ولسوالۍ کې جوړ شي. موږ مریض له دې ځایه واچوي، غزني ته یې رسوي، هغه په ناور کې پور پرې کړي، بېرته یې راوړي. په همدې حال کې د غزني روغتیایي مسؤلین د دغو خلکو روغتیایي ستونزې تر یوه حده پر ځای بولي او وایي راتلونکی کال به په دغه ولسوالي کې عمومي روغتون جوړ کړي. اجرستان ولسوالۍ ته انشاءالله الرحمن تمه او امید دې شته د وزارت لخوا چې کوم معلومات موږ ته راکړل شوي دي، را روان کال کې به انشاءالله الرحمن هغه د جي ایچ د تعمیر کار تدارکاتو ته ځي او انشاءالله الرحمن کار ورپرې باندې شروع کېږي. نو په توکل د الله سره د هغو یو معیاري تعمیر به وي او په هغه معیاري تعمیر کې به روغتیایي خدمات سرته رسېږي او انشاءالله تر ډېره حده پورې به د خلکو روغتیایي ستونزې ورسره کمې او مشکلات به حل شي. د غزني د روغتیا ریاست د چارواکو په خبره اجرستان ولسوالي کې اوس 4 صحي مرکزونه او 2 نور خصوصي درملتونونه شته چې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د اجرستان ولسوالي اوسیدونکي په روغتیا برخه کې لا زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري.